بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درسو په ادامه د نن درس مو دی contrasting and confusing prefixes. contrasting یعنی متضاد and confusing prefixes. confusing یعنی سړی په پریشانی کې چې پریشان کونه یا چې سړی مغشوشه کوي نو داسې prefixونه. some prefixes are confusing. ځینې prefixونه دوی وایي confusing سړی پریشانه کوي یعنی سړی په مغشوشه کوي because ځکه چې they are similar in spelling. ځکه چې د دوی سپیلنګونه چې کوم وي د عموما سره یو ډول وي یعنی سره ورته وي but opposite in meanings او د دوی معناوي چې وي دا د یو د بل متضاد وي. the more common prefixes ځینې عام prefixونه of this type چې دغه ډول چې هغه contrasting او confusing وي are summarized in table 1.4. د دې خلاصه وای په ټیبل 1.4 کې موږ راخیستي. نو دا د ټیبل 1.4 contrasting prefixes یعنی متضاد prefixونه. لومړی دی AB means away from یعنی لیري. لکه دوی یو مثال موږ سره راخیستی دی وایي abnormal معنا عادي. abnormal یعنی د عادي څخه لیري چې یعنی چې عادي نه وي غیر عادي. abnormal means not normal or away from normal معنی چې ده غیر نارمل یا لیري د نارمل څخه. بل دی aid د دغه AB contrasting یعنی متضاد چې دی AD means toward or in the direction of. means toward یعنی و طرف ته یا و هغه سمت ته. لکه چې دی addiction په معنا چې دی وای means drawn toward or a strong dependence on a drug or substance. په معنا د چې دی drawn toward یو شی خواته کشش دی or a strong dependence یا پر یو شی باندې زیات انحصار دی on a drug or substance پر یو چیز باندې په یو drug نشي موادو یا پر یو شی باندې. لکه دا په صورت کېدلی شي لکه موږ وایي معتاد دی یو شی یو څوک د یو شی معتاد دی نو هغه چیز دی موږ وایي دا هغه addicted دی. addicted یعنی addiction یعنی د دغه چیز دی معتاد دی. نو دا په معنا د چیز سو AD چې د AB یو contrasting prefix دی په معنا د چیز سو د towards or in the direction of یعنی یو د وسمت یعنی واغه و طرف ته. AB away from دغه څلیری لکه دا AB اوس د نارمل سره موږ ولګوي معنا یې چې شکله د نارمل معنا یې چې شکله و تغیر کړه. لکه موږ ویلي و چې دا پریفکسونه د word root معنا کې تغیر راولي نو AB چې موږ ورسره ولګوي دا abnormal سو یعنی د نارمل څخه لیري. بل پریفکس دی موږ سره dies means bad, difficult or painful. dies په معنا د bad خراب difficult مشکل او یا د دردناک دی. لکه چې dies functional means an organ or body part وای دا په معنا د چیش دی یو organ یو عضو یا د بدن یو برخه that is not working properly چې هغه په صحیح توګه چیش کار نه کوي نو موږ هغه ته څه وایو موږ وایو دغه dies functional دی یعنی فنکشن یې چیش دی bad, difficult یا painful که یا درد کوي یا difficult مشکل ولري یا bad خراب وي نو موږ وایو چیش دی دغه عضو dies functional ده. بل بیا چیش دی د دې متضاد ده dies EU means good, normal, well or easy په معنا د چیش دی د ښه دی. لکه چې euthyroid means anormally functioning thyroid gland. دا چې بیا کله دوی ریپورټونه جوړوي په هسپتال کې نو د کاغه دوی یو انویسټیګیشن یا ایگزامینیشن د تایراید د غدې کړی نو دوی په دغه ریپورټ کې لیکي وایي دغه سړی euthyroid د دې تایراید غده چې د euthyroid ده یعنی ګوډ نارمل او ویل فنکشنینګ ده یعنی په ښه کار کوي دغه د سړي تایراید غده چې ده دا صحیح یعنی سالمه ده. نو معنا means anormally functioning thyroid gland په معنا د چې ده د نارمل کارکوونکي تایراید غدې ده. بل prefix hyper means excessive or increased. excessive معنا زیات or increased یا اضافه شوی. لکه hypertension is higher than normal blood pressure. دغه د وینې فشار دی ته چې شوی ټینشن نو که چیرې دا تر خپل نارمل حالت زیات و لکه موږ چې وایي د دې چې د دې فشار زیات دی نو هغه ته په چې شي په طبابت کې چې شوی hypertension.
او د دې د هایپر اپوزیت یعنی متضاد چې دی hypo means deficient or decreased یعنی کم. hypotension یو مثال د سره اخیستی وای hypotension is lower than normal blood pressure. کله چې د وینې فشار تر نارمل یعنی د عادي حالت څخه کښته سي نو دوی ته دې څه وای hypotension یعنی د وینې فشار یې څه دی کم دی. بل inter means between or among. دغه دوه هلته چې دوی موږ ته ویل دا پریفکسونه سره یو رقم وي یعنی تقریبا سپیلنګان یې سره سوي سره ورته وي خو معنا ډېر سره مخالف وي لکه چې شي انټر او انټرا. اوس ورته ګوري انټر مینز بټوین اور امنګ. انټر په معنا د څه دی په منځ کې او انټرا بیا مینز ویت ان دننه پکې کې لکه څنګه interstitial means between but not within the part of a tissue. interstitial د یو نسج د نسجو په منځ کې یو نسج لکه interstitial water دا د حجراتو په منځ کې اوبه وي. حجرات دي د بغل پر بغل پراته دي د دوی په منځ کې چې کوم اوبه وي هغه ته وایي interstitial fluid یعنی د دوی په منځ کې. intra means within or inside. intra بیا په هغه حجراتو کې یعنی په هغه نسجو کې دننه لکه څنګه intramuscular means within the muscle. لکه موږ چې وایي چې شي intramuscular دغه د مسل یعنی د عضلې کم حجرات چې دي په دې کې دننه لکه موږ چې وایي IM injection intramuscular دغه هغه انجکشنونه چې په غوښه کې لګیږي. بل sub means under less or below. sub په معنا د څه ده د کم یا تر یو عنوان لاندې کښته لکه subcostal means below a rib or ribs. subcostal معنا چې په معنا د څه ده below a rib or ribs د پشتۍ څخه کښته. super بیا څه دی super یا supra means above or excessive په معنا د څه دی د above د لوړ or excessive یا د زیات هم دی لکه supratal means above or outside the ribs یعنی د پشتیو څخه above لوړ یا د باندې.